په ګلان کیمپ کې ځای پر ځای شوي کډوال وايي له کله چې یونیسیار موسسې له خوست ولایت څخه د خپلو فعالیتونو لاس لاندې کړی له امله یې د کډوالو سره په مرستو کې د پام وړ کمښت راغلی. دوی وايي دغه پنډغالي ته یو شمېر تازه کورنۍ راغلي چې د سرپناه لپاره څه نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. چې موږ ته خو دا نوي کاډې روڅي د دغه ستونزه دا دی چې مقصد دا دی چې نوي کاډې دي د دغه سره سرپناه نه وي د خوراکي مواد کامې ورسره. نو مقصد دا دی چې د دې پر میشو دغه مخته هم سټرایک کړی د ژمنۍ مرستې وې دغه ورکړې شو. خو غټه علت یې دا دی چې یونیسیار چې دغه ځینې شاش ووتې دا د ناسم کول چې پرې شه دغه نه بعد دا ډېرې ستونزې دغه شي نارو مخته شوې چې دا ووتې دي. مرسته راته چې موږ سره خیمه ملاو شي سوډه د ژمي حالت کمباله د ملاو شي ډالر وکړي درسا غاي د غریباتو د نه چارلیا رستا چوي کې وڅ نو سیمانه چا مرسته تا ویلو. د ګوربزو ولسوالۍ نس زدران وايي دغه کیمپ ته ځینې کورنۍ لا نورو ځایونو راځي او ځینې نور یې بیا له دغه پنډغالي پښې سپکوي چې دوی ته یې د رڼښت په برخه کې ستونزې جوړې کړي. ستونزه دا ده چې د دوی دغه تعداد نه دی معلوم. دوی داسې ورځم چې لاس کاډي د کیمپ ترسي او د دې بیا به ادرسه خلک د دې بیا بیرته چی نو د دې پوره موږ تصمیم نیولای دی ولایتي د سره په همغږي چوال د دوی غیر کامر ټل کو تعداد منظم کې نه بعد بیا د مرسته لړۍ د دوی سره شروع کړو. بل خو بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وايي په خوا د اضطراري حالت له امله نړیوالو ټولنې خپل فعالیت جاري او ګړندی ساتلی وو چې اوس دغه کډوال له اضطراري حالت راوتي او دوی بیا هم هڅه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې له دوی سره تر خپله وسه کومک وکړي. پخوا خو اضطراري حالت وو. په اضطراري حالت کې طبیعي دو چې مرستې ډېرې وي. اول وختو کې ملي تجارو خپله د خوست ولسونو تجارونو مؤسساتو ټولو دې ته توجه ډېره وه کومکونه ډېر وو. دا رښتیا ده چې د پخوا په پرتله اوس دی د اضطراري حالاتو نه وتلي هم دي او مرستې هم کمې شوي دي. مثلا د اضطراري حالاتو نه د وتلو یوه بیلګه یې دا ده چې دی په دغه رقم پروژو کې اوس په خپله کور کې او عاید ترلاسه کوي خپله فامیل نفقه کوي. د 2014 کال په لومړیو کې د پاکستان پوځ پر میرمشاه سیمه کې د ضرب عذب په نوم پراخ عملیات ترسره کړو چې په پایله کې زرګونه کورنۍ تېښتې ته اړ او د ځان ساتلو لپاره د خوست ګوربزو ولسوالۍ ته پناه راوړه چې تر اوسه دلته خورا ستونزمن ژوند مخې ته وړي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.